کته وزي د الله په لار کې نو سره پاره بوزي د الله د رضا دپاره او د دې دپاره چې د الله دین زورور شي. ځکه حدیث کې راځي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه یو کس تپوس وکړو چې یا رسول الله د الله په لار کې جهاد کم یو دی، یعنی کم سړي ته موږ ویلی شو چې او دا مجاهد فی سبیل الله. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی هغه سړی چې جنګ وکړي دې دپاره چې د الله کلمه او د الله دین غالب شي، دا صحیح مجاهد. او ځکه یو روایت کې راځي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته داسې وویلی شو چې یا رسول الله یو سړی دی د قوم په دفاع کې جنګي، یو سړی د ځمکې دپاره جنګي، یو سړی د زور راښکاره کولو دپاره جنګي، یو سړی د دې دپاره جنګېږي چې خلک مې صفت وکړي، د دنیا دپاره جنګېږي، د مال دپاره جنګېږي. کم یو پکې مجاهد دی؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو هم د الله په لار کې مجاهد دی. مجاهد د الله په لار کې هغه څوک دی چې هغه د دې دپاره جنګېږي چې د الله سبحانه وتعالی دین د اوچت شي. اوس یو سړی لګیا دی د مسلمانانو سره شریک شوی د مؤمنانو سره په دې چې د ده د قبیلې خلک پکې دي. سم خیال دی سړي باره مجاهد دی؟ نه، یو سړی د ځمکې دپاره خاورې دپاره لګیا نه دی مجاهد. خو دلته یو فایده لکه اوس د مسلمانانو د ملکونه چې دي د دوی د افواج او فوجونه چې کوم تیار کړي که چېرته دوی جنګېږي په دې د دشمن سره چې دا د مسلمانانو ځمکه ده او چې مسلمانان په حفاظت کې او د الله بندګي کوي او څوک ورته نقصان ونه رسوي، نو بیا دا هم د الله په لار کې جهاد. د مسلمانانو د حفاظت نیت چې دی و چې مسلمانان په حفاظت کې او د مسلمانانو جوماتونه وران نه شي، د دوی دینداری ګډوډه نه شي، او دوی فتنه را نه شي، او دوی امتحان را نه شي، نو چې د دې دپاره څوک جنګېږي نو دا جهاد فی سبیل الله دی. ځکه چې دلته مقصد هغه د الله دین دی، دلته مقصد هغه د الله رضا ده. او د دین علاوه که یو سړی صرف د خاورې دپاره جنګېږي چې صرف خاوره، نو دې ته جهاد د ځمکې دپاره ویلی شي، خو دا هغه جهاد نه دی چې په کوم باندې الله سبحانه وتعالی راضي کېږي. نو ای مؤمنانو تاسو چې د کورونو نه وځئ نو تاسو به د تکبر سره نه وځئ، بلکې تاسو به عاجزي په ځان کې راولئ، د الله د رضا دپاره به وځئ، او نه به د دې دپاره وځئ چې څوک زما صفت وکړي. ګوره جهنم ته چې به اولني درې کسان ځي، اولني درې کسان چې جهنم ته به ځي او د جهنم اور به په هغوی باندې ګرمېږي، هغه څوک دي؟ عالم، مجاهد، او چې الله په لار کې مال لګوي. یو سړی تعجب وکړي چې دا خو ډېره عجیبه خبره ده، عالم، مجاهد او د الله په دین باندې خرچه کوونکی دوی اول جهنم ته ځي. څنګه؟ هغه داسې هوګه د حدیث دی، خو حاصل یې دا دی چې کله دا مجاهد راوستی شي الله به ورته څه جلدي کړی و، دنیا کې دې څه عمل و، هغه به ورته وایي چې یا الله ستا دپاره جنګېدلی وم، ستا د دین دپاره جنګېدلی وم تر دې چې مړ شوم. الله ورته وایي کذبته، دروغ دي ووایي، تر دې دپاره جنګېدلی وی چې خلک ووایي چې پلانې تکړه دی، تر دې دپاره جنګېدلی وی چې خلک ستا صفت وکړي او داسې ویلی شي وو، ته په دې خپل هغه مقصد کې کامیاب شوی وي، خلکو دې صفتونه کړي وو، د دې لپاره جنګېدلی وي، تر الله د رضا لپاره خو نه وي. او بیا به الله ملایکو ته امر وکړي چې بوځي جهنم ته غوځار به کړي جهنم ته. بیا هغه عالم قاري د قرآن الله به ورته څه دې کړی و، یا الله ستا دپاره مې ستا دین زده کړی، قرآن مې زده کړی، خلکو ته مې خو الله ورته وایي کذبته، دروغ دي ووایي. ته علم دې دپاره کړی و لیقال هو عالم، چې خلک وایي چې دا عالم دی، دا شیخ دی، دا مفتی دی. ته علم دې دپاره کړی و چې لیقال قاري، چې خلک وایي دا قاري دی، تکړه دی، اواز یې مزېدار دی، خلک دې صفتونه وکړي، ته دې دپاره لګیا وي. بیا به الله ملایکو ته وایي بوځي جهنم ته غوځار کړي.
بیا هغه دریم کسي چل دې کړو وی الله ستا په لار کې مې مال ټول لګولی الله ورته کذبت دروغ دي وي دا خو مال دې دپاره لګولی و لیقال هو جواد چې خلک ستا صفت وکړي چې دا غني دی دا سخي دی دا خو خلکو ته د ښو دپاره مال لګولی زما دپاره خو یې نه لګولی الله بیا به الله ملایکو ته وایي بوځئ جهنم ته نو دې کې نصیحت ته مؤمنانو ته چې تاسو چې وځئ د الله په لار کې د الله رضا به لټوئ او ځان به د ریاکارۍ نه لرې ساتئ